اوس تاسو کولی شئ د خپلو سترګو رنګ بدل کړئ، اما دا پروسه لږ څه سخته ده. یعنې کله چې تاسو د خپلو سترګو رنګ بدلوئ د دایمي شکل دپاره یې رنګ بدلیږي. دا ستاسو سترګو ته لینز اچول نه دي، بلکې ستاسو د سترګو رنګول دي چې ډېر ستر خطرات هم لري. FBI لخوا تر اوسه پورې دا پروسه نه ده اپروف شوې او په عین حالت کې ستر خطرات یو د ستر خطراتو نه یې وړاندېدل دي او دقیقا د وړاندېدلو نه بغیر کیدای شي ستاسو سترګې وچې شي، کیدای شي ستاسو د سترګو غاټکی له منځه لاړ شي، کیدای شي تاسو نور تصویر په اساسي شکل ونه ګورئ، کیدای شي ستاسو سترګې الرژي پیدا کړي، کیدای شي ستاسو سترګې ګلایکوما پیدا کړي، کیدای شي تاسو دید له لاسه ورکوي او دې ته ورته نور ډیر خطرات. خو د دې باوجود داسې خلک شته دی چې راځي تر څو د خپلو سترګو رنګ بدل کړي. ټولو غټ لیونتوب یې دا دی چې تاسو باید 12,000 روپۍ ورکړئ تر څو د خپلې سترګې رنګ د دایم لپاره تغییر کړئ. د هرې سترګې لپاره $6,000. که چیرته تاسو غواړئ داسې یوه احمقانه پرېکړه وکړئ، کوئ یې. زما د خپلو سترګو د غاټکو سره مینه ده او زه به هېڅکله بدلې نه کړم. تاسو څنګه؟